زه دا دروازه ورته کولوم. زه څه دغه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیر دی. رسول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیر. خیریت. ورم دروازه بند کړه. دروازه بند که دروازه. دغه کور چې په کار دی کرایه باندې. ها دغه دی. ها رسول. تاسو دا کور دی کنه؟ دا کور دی. کرایه باندې دا خو ښایسته کور دی چای ماشاءالله. ما اوس کو کنه چای هم شته تیار دی هر څه. نه چې موږ کور به ولو ګورو نو ځکه موږ سره بیا دومره ټایم نشته. خزه کور مو کو بس دغه کور دی تاسو وړاندې بس هر څه شته. دا کور ولا سره مو خبرې کړې دا کور دی. کمرې څو دي؟ کمرې پکې درې کمرې. درې. دا پکې کچن دی باتروم دی. چکن دا دی کنه؟ چکن کچن. او کچن دا دی کنه؟ دا غوې بس. ښه کرسي څو دي پکې کرسي؟ کرسي پکې شته کافي کرسي پکې بس مړه کار کوي. بیل پتا څو راځي؟ نه مالک دی. هغه بیا په تا پورې ډیپینډ کوي چې څومره استعمالوي. بیل خو اوس ته موږ نشو ویلی ته غونډه شپه ورځ لیټونه وایي بند کړي اصل په دې کور کې د خوراک خرچه څو کېږي لکه چې خوراک کې ملګري دا څنګه کس راوځي کور خبره مې سره خوراک اصل خیر د معلومات خو ما واستل پکو نو هغه خو تاسو کار دی ته اوس هر ورځ ګډان خورې پوه شوې او ځه نشم مله کوم کور کې چې موږ اوسېږو که نه زوړ کور کې هلته زموږ د ورځې تقریبا 300 روپۍ خرچه ده که نه تقریبا موږ کله اکثر کله دا لړ وکړو بار موږ کله لړ وکړو که نه ګوره تاسو عمره ټیم دی که نه دا کور وکړه دا کور خو بس موږ ګورو مکمل ګوټ وکړه نو خرچې مرچې ته بیا بل دغه نه پاتې کېږو روجې په دې کور کې لنډې که نه لکه روجې څه ګاډې واډې شروع نه تپوس که نه چې مثال مې تاسو روجې لنډې که نه اوږدې دې کور کې روجې خو هغه کو دا کور کو بل کور خو مغه یو شی صحیح ته د مالک څخه خبره وکړه د سمرې نشته دی اوزي کمرې دا دیوال به برابري پیازه څه پاره دا دیوال برابر دی څه پاره دیوال خو ټول صحیح دی دیوال نه خو دا ځای به لږ تاسو دا ځای به هم لږ لرې کړئ که نه دا شی به موږ ته وزګارئ دا ولې دا خو ډیکوریشن دپاره دا خو ښایي څه شي له ډیکوریشن دپاره کور ښایسته ډیکوریشن څه مطلب مطلب ډیزاین د پاره داسې ښکلایل د شي پوه شولې دغه شی د ملګري تعلیم یې ډېر دی تعلیم صحیح دی او بس صحیح دا دغه تاسو لرې کړئ که نه دلته موږ اصل کې خامخا تپلو باندې هم ټایم لګي که نه او دلته بل دا اوچېږي به زر دلته موږ څپیا کې تپو که نه موږ بیخي هم دي دوه دا څه شروع دا خو پاکستان نه دی چې پاکستان دی چېرته راغلی یې نه نه ولې اوس ځناور خو موږ ساتو ځناور ساتو د اصل کې ځناور څنګه مېلمانه زموږ ډېري که نه نو موږ خامخا خبره ته غوږ ونیسه موږ راغلي خپل د ژوند دپاره کور دپاره تر له ځناوره خبره کوي ګاډې واډې شروع کړي بجلي ښه ده دلته ځي راځي که نه ها بجلي خو نه ځي نورې کمرې کمې یو هغه خامخ بله شته هلته تاسو ورشئ موږ ته مخکې شئ څه چې کور یې ته وښیم نو بس ښایسته کور دی مزېدار کور ښکلی خو لږ ګاډې واډې کرایې تپوس به ترې یو دغه کمره و پوه شوې مخامخ بیا هلته بل هم دو بس ته تسلۍ سه وکړه سو کور خوا کې دلته ګاونډیان مطلب شور مور خو نه کوي که نه سهارې یا ماښامې نه نه ماما دا خو یورپ دا خو پاکستان نه چې ډاکټر هر سړی تکلیف مکلیف پکې نه کوي دوره کړاو نه کوي مونږ پکې پاتې کېږو 4 کاله مو شول بس د مرګونو سي صاحب مرګونه ډېر کېږي ته یو قرآن ته وکړه غنیت چې نه نه هسې مثال وایم که نه هسې لکه اصل کې که خیر دې کړي دا یوروپ ته نه وی راغلی نه نه ګاونډیانو کې اکثر دوا سلام که نه غم خدي اکثر بعضې وخت کېږي که نه اوس بعضې کلي کې غمونه ډېر زیات کېږي بعضې کلي کې نه غم ډېر زیات کېږي نو روزانه به خپل کار نه نه هسې وایم بعضې کلي کې غم خدي ډېره کېږي که نه نو خپل کار به پرېږده او غم خدي به ایله کوي نو خپل کار ته نه شي کولی نو ما دې ته وجې دلته میاشت کې څومره ودونه کېږي څومره غمونه کېږي په دې سره مونږ پوه مقصد خبره وکړه څه شروع کړې پیله یې وویل هلته سپیا کې تپو پوه شولې دې څه وایي که نه دلته پته ګاډې واډې ما ویې که نه دا یورپ ته پوه شوې هر سړی خپل کار کوي یورپ کې هم څوک مري مري خو هر سړی خپل کار کوي ته خپل کار کوه دلته پاکستان نه چې 3 ورځې ولا روټۍ هم راوړې پوه شوې دلته هغه سیستم نه چې لکه لاس اوچت کوي او دلته چې څوک اوچت کې کټونه نه بار کوي نه نه کټونه نه تاموان ماموان هم راړي بار ته کیسې ډېرې اوږده وې کور ها صحیح دا کمره مونږ ته وښایله دغه کمره پوه شوې دا مخکې شه که نه کمره خو ستا ده که نه څه کور ستاسو دی مخکې شه تاسو مخکې شه جي راځئ راځه یو کې دا کمره ده زما موبایل تاسو دی که نه
نو ته موبایل مو سره نه هم وخت دغه ها بس مړه نه کمبا کور خو زما خوښ ته څه دی بار کې کور مو خوښ شو ولې دا خپل کور دا ته بار ځای نه دی دا څه کوي چلا ته چیرته کېنسته هغه کرسي پراته و ښکلی زوم تیز دی دلته لکه مړه ساړی راشه څه په شرم کېنه د خپل کېنه زه هم کېنم څه په ګاډي څنګه دا اوس وای پای تر راغله مالک تاسو کوم دغه استعمال خپل تاسو کوم سم استعمال زه چې هر یو سیمانه ته ته دلته راشي کنه سم ته و شرمولو یاره نه چای وسکلې نه چی شو کو په منډه راغلی بیا سلو دلته صحیح دی سپیډ اوس 2 MB کې روان دلته کېنه ته و هم د ګاډي واډه شروع کړه یاره پارځي کې هم شرمای خیر د خپانه شي یاره کینه تاسو خبرو کینه